د شعبان 15مه د برات هغه شپه ده چې په دې شپه کې الله جل جلاله ته د انسانانو د تیر کال اعمال وړاندې کیږي. امام حسن بصری رحمه الله په دې شپه کې په لړزو ورخطابو ویل به چې په دغه شپه کې زما اعمال الله جل جلاله ته پیش کیږي، نو چې د دې پایله به څه وي. او په دغه شپه کې چې د برات 15مه شپه د نصف شعبان ورته وایي، انسانانو ته د ټول کال د روزي، روغتیا، ناروغي، جوړتیا او ټول شیان د انسان د راتلونکي کال لپاره تعین کیږي. یعنی راتلونکي کال چې هر څه پتا باندې کیږي په دغه شپه کې لیکل کیږي. حضرت علی رضی الله عنه په دې شپه راووتل او ژړل به، اسمان ته به وکتل او به ویل چې الله نن شپه تا ته اعمال وړاندې کیږي، نو د حضرت علی رضی الله عنه عمل به څنګه وي او څنګه خبر به درغلی وي. صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله چې د شعبان 15مه سي نو ته په عبادت د شپه تیروې، ټوله شپه په عبادت، او د شعبان 15مه نصف شعبان ورځ هغه په روژه باندې تیروې. دا د څه دپاره؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د شعبان د میاشتې 15مه ورځ د دې لپاره روژه نیسم چې په دې ورځ د انسان عملنامه سپینه وي، او دا مې خوښي چې زما د عبادت شروع په عملنامه کې په روژه باندې وسي. د شعبان د میاشتې 15مه شپه کې د دې لپاره عبادت کوم او په ویښ یې تیروم چې دا مې خوښي چې کله مې الله جل جلاله ته د کال په آخر کې اعمال پیش کیږي، هغه هم په عبادت باندې تیر سي او عملنامه مې آخري هم عمل د عبادت وي. د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک عمل او سنت کریمه شریفه داو چې د برات یعنی د شعبان 15مه شپه به راورسېدله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جنت البقیع ته تلله او شپه به هلته په عبادت باندې تیروله. بیبي عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله مبارک په دې شپه کې داسې عبادت کول چې په لمانځه به ودرېدی او سجدې ته به ولاړی، نو دومره زیات په سجده حالت کې پروت و چې موږ به دا سوچ کوئ چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم روح قبض سوې ده. نو لاس مې د رسول الله مبارک پښې ته ور وړاندې کړي چې کتل مې د نبی علیه السلام پښه وشورېدله، نو زما دغه ذهن ته راغی دا خبره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او حی دی، او چې خولې مبارکې ته ورنږدې سوم دا دعا یې غوښتله چې الله پاکه ستا د عذاب او ستا د قهر او ستا د ګرفت څخه خدای زه پناه غواړم، خدای پاک زه ستا طرف ته حرکت کومه، خدای ستا شان لایق د عبادت دی، موږ هغسې عبادت نه دی کړی لکه څرنګه چې ښایي چې ستا په دربار کې همغسې عبادت وسي. نو په دې شپه کې باید 2 رکعته نفل او بیا سوره یاسین وویل سي او د ایمان دپاره دعا وسي، او دویم 2 رکعته نفل وسي او بیا سوره یاسین او بیا د حلال رزق دپاره دعا وسي، او بیا 2 رکعته نفل او سوره یاسین ویل سي او بیا د لوی عمر لپاره دعا وویل سي د خیر او د برکت دپاره. نو ځکه د برات په شپه د راتلونکي ټول کال تقدیر هم لیکل کیږي چې روان کال چې څومره پتا راځي، نو پتا به سختۍ راځي، پتا به اساني راځي، پتا به مشکلات راځي، پتا به تکلیف راځي، دا به ټول لیکل کیږي د برات په شپه باندې. نو کوشش به دا کوو چې د الله جل جلاله عبادت وکړو. والسلام.